بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من الله دا پنځمې الف ټولګي زده کوونکی یم. غواړم چې تاسو د ریاضي په برخه کې وغږیږم. نن موږ د ریاضي ساتو. زه کولی شم تاسو ته د موضوع د تقسیم په عملیه کې وغږیږم. تقسیم موږ نن درې حالتونه وایو. اول یې تعریف ده. تقسیم په لغات کې ویشلو ته وایي او په اصطلاح کې د یو شي یا یو عدد په څو مساوي برخو ویشلو ته تقسیم وایي. دویمه برخه چې هغه ده شکل د تقسیم. شکل د تقسیم چې دغه شکل لري. اصلا کې دا شکل لري خو دغه ځای چې مقسوم ورته وایي په دې کې چې کوم عدد لیکل کېږي دغه ځای ته مقسوم وایي، یعنې مقسوم ورته وایي. په دې کې چې کوم عدد لیکل کېږي هغه ته مقسوم علیه وایي. مقسوم علیه دا ځکه تاسو ته په واضح شکل در یادوم چې تاسو ښه پرې پوه شئ. دویمه خبره دریمه خارجي قسمت. په دې کې چې کوم عدد لیکل کېږي دلته ضرب کې دلته ولیکي هغه خارجي قسمت وایي او دلته چې کوم عدد پاتې شي هغه ته باقي وایي. زه غواړم چې تاسو ته د تقسیم عملیه وښیم. د یو عملیه نه به یو سوال حل کوم. دا څه 19,011 اوس مونږه په 9 به تقسیم کو. ګورئ چې سوال درنه غلطېږي نو دې ته مقسوم علیه او دې ته مقسوم علیه، دې ته خارجي قسمت، دې ته باقي. اوس زه په واضح ډول درسه تشریح کوم. نو په 9 تقسیمیږي ځکه چې یو خیل عدد ده په یو کې به پړاو ورکو. نو نه چې نه لاړ شي دا به منفي کوي دا سوال. نو نه چې نه لاړ شي هیڅ پاتې کېږي. ما درته وویل که نه چې دې ته مقسوم علیه او دې ته مقسوم علیه او دې ته خارجي قسمت. دا نه دا خپله د خارجي قسمت عدد ده ځکه چې دلته اوس یو عدد موږ سره مساوي کوو هغه د خارجي قسمت په نامه یادېږي. دا ضرب اوس یو راکته کو ځکه چې یو دلته ختم څه عدد یو په 9 نه تقسیمېږي. موږ اوس چیش کوو. ما ته ښه غوږ ونیسئ. موږ به اوس داسې کوو دا صفر وینئ دا به دلته راکته کوو ځکه مراکته کو بل عدد نشته چې موږ دلته کو او صفر به پاس جګ کو. لاس اوس به بیا په یو کې پړاو ورکو. صفر نه نشي تللی ځکه صفر وړکی ده او نه لوی دي. اوس به موږ داسې کو یو به صفر ته ورکو دا به سي لاسونه چې نه لاړ شي یو پاتې کېږي. یو بیا نه په تقسیمېږي. دغه هم خلاصه دغه هم اوس موږ چیش کوو. ما ته ښه غوږ ونیسئ. دغه به راکته کو دا راکته کو دا څو 11 چې دې په 9 تقسیمېږي خو دغه ته بیا دغه پړاو ورکوو حساب ورکوو یو نه ورکوو. 11 نه نشي تللی ځکه چې یو لوی ده او نه یو وړکی ده او نه لوی دی. وبخښئ غلط شو. اوس به موږ داسې وکړو چې دې ته به همدغه عدد دې ته ورکړو بېرته ځکه چې دلته نه لوی دی که نه دغه وړکی و موږ ورکړو. دا څه 11 نه چې نه لاړ شي 2 پاتې کېږي. اوس به یو راکته کوو یو چې څه دا سوال یو ویست موږ باید په څو کې پړاو ورکړو ځکه چې موږ یې په 2 کې ورکو په 1 کې ورکو کم دي په 2 کې ورکو زیات دي که په 3 کې ورکو په 2 کې ورکو مساوي کېږي او که په 3 کې ورکو تر زیاتېږي. اوس به موږ داسې وکړو چې په 2 کې به پړاو ورکو 2 وارې نه 18 کېږي. اوس دلته یو ده او دلته 8 دي
دا ولې چې دلته موږ یو په دوم تقسیم که که نه اته سول اتو نه یو نه اته نشي تللی باید موږ د دې نه یو دې ته ورکړو چې یولس یې یولس نه چې اته لاړ شي درې پاتې کېږي درې پاتې سول ښه دا داسې ده لکه باقي عادت یو پاتې یو نه چې یو لاړ شي دا څو تاسو ته ما وویل که نه چې دا مقسوم ده او دا مقسوم علیه ده دا خارجي قسمت ده او دغه عادت څخه څه باقي څه نورې کومې خبرې نه لرم صدق الله العظیم